تراب د مرګ وسط په غار واوره د دې کلي یو ښاریو پوښتنه وکړه دروازه چې تاسو ګورئ تقریبا ختم شوی دی، نو نسکور شوی دی، خو د ښاغلی مطیع الله تراب صاحب هغه کوم وخت چې پیدایش شوی دی یا خاپوړې کړي دي د هغې وخت دی. نو د دغه ځای څخه تر مقبرې پورې تاسو ته دغه تصویرونه شریک کوم. صاحب هغه څه چې ستاسو د ښاغلی مطیع الله تراب صاحب د ژوند په اړه دی ستاسې په زړه کې او هغه پنهان دی او تاسې تر اوسه پورې نه دي ویلی، هغه به څه به اوسي؟ نو دلته خو قسم قسم خاطرات دي د دې موږ سره دي. یو د ده د هغه ماشومتوب خاطرات چې تقریبا د موږ همزولی و، هغه هر وخت د سړي په زړه کې خپل هدف ته ورسېدل او د ښاغلی مطیع الله تراب صاحب مقبره ده په سر کې مو ورته دعا الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. زه محمد ذکي حکیمي سره د یو نوې خپرونه ستاسې په حضور کې. قدرمنو دوستانو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. قدرمنو دوستانو ما وغوښتل چې تاسو ته نن یو متفاوته خپرونه جوړه کړم، هغه دا چې د ښاغلی مطیع الله تراب صاحب د کور او کلي څخه تر هغې پورې چې دا وفات کیږي او د ده مقبره جوړ شوی تر دغه ځای پورې یو تاسو ته خپرونه برابر کړم. نو فلحال زه په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې یم، کالوخیلو کې یم او درانیو کلی کې یم. نو دغه دروازه چې تاسو ګورئ تقریبا ختم شوی دی، نو نسکور شوی دی، خو د ښاغلی مطیع الله تراب صاحب هغه کوم وخت چې پیدایش شوی دی یا خاپوړې کړي دي د هغې وخت دی. نو د دغه ځای څخه تر مقبرې پورې تاسو ته دغه تصویرونه شریک کوم، د ده د کورنۍ غړو سره به خبرې وکړم او په لاره کې به وګورو، دغه تصویرونه له تاسو سره به شریک کړم. تر پای پورې زموږ ملتیا وکړئ. منو دوستانو ما سره تر څنګ ولاړ نوید جان دی چې د ښاغلي مطیع الله تراب وراره دی. نو هغه درد او احساسات چې د ښاغلي مطیع الله تراب صاحب په شعر و شاعرۍ کو او د هغه د مړینې څخه وروسته چې دا کوم ډول درد لري هغه به په خپله ژبه کې موږ او تاسو ته وړاندې کړي. نو هغه دوستان، هغه ملګري چې د نوید جان په اشارو باندې پوه شول، نو په دغه کې یو لوی درد پروت دی. نو الله د تراب صاحب وبخښي او جنت فردوس په نصیب کړي. تر پای پورې زموږ ملتیا وکړئ او موږ به تر مقبرې پورې ځو او دغه تصویرونه به له تاسو سره شریک کړو. قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مه شئ، ما سره تر څنګ ولاړ دی ښاغلی مطیع الله تراب صاحب د کورنۍ یو بل کس دی چې ښاغلی نورالحق نومیږي او د تراب صاحب ورور دی. نو د تراب صاحب د ژوندانه په اړه او د هغه د دغه ټاټوبي په اړه او هغه چې په دغه خاوره کې خاپوړې کړي دي، نو د ده په اړه به موږ او تاسو ته معلومات راکړو. سلامونه او نیکې هیلې. علیکم السلام ورحمت الله. تاسو هم ستړي مه شئ، په خیر راغلئ، خوشحاله کړئ. ډېره زیاته مننه. ما خو ستاسې معرفت په لنډ ډول سره وکړ، خو تاسې لږ په مکمل شکل سره یې وکړئ. نو تراب صاحب خو ټولو زیاته معلومه ده، د ورور مشر په سند کې او شعر و شاعري خو د پاکستان د وخت نه شروع و. نور خو ټولو دنیا ته د هغه معلومات و چې هغه خو د هر چا مینه ورسره وه، د هر چا سره د هغه مینه وه، ملت سره یې مینه وه. خو ډېره یوه غمجنه پېښه دا وه چې کله دی په حق ورسېدو، لکه ماته چې کوم احساس راغی چې د خلک راویښولو، خو چې کله خلکو خبرې وکړې دی وده و، ده بیا څوک هېڅ نشو ویلی، نه یې چا ته کوم احساس ورکړی، نه یې چا ته کومه جذبه ورکړه. دا پکې ډېره غمجنه پېښه وه، غمجنه صحنه وه زما لپاره شخصا. بلکل. دغه د تراب صاحب کمی څنګه احساسوئ چې نشتون یې تاسې څنګه ارزوئ؟ نشتون خو یې موږ دپاره خو نشتون ځکه مهم مشکل دی چې موږ خو ورور وو، علاوه دې نه چې د خلکو سره مینه محبت و یا د شاعر و یا خلکو سره موږ خو ورور وو، موږ خو د ملا تیر پرې مات شو، موږ خو یې بیخي داسې کړو چې هغه خبره ملا یې مات کړو. د هغه داسې یو شخصیت و چې ټوله دنیا ټول افغانستان پرې خفه و، موږ خو بیخي پرې خفه، ځکه موږ خو کور پرې وران شو، موږ ملا پرې ماته شو. نشتون خو یې موږ دپاره ډېر غټ جبران و، غټ نقصان. همداسې ده. د تراب صاحب د اولادونو په اړه ووایئ، ماشومانو په اړه چې هغوی چېرته اوسېږي، هغوی هم دلته خوږیاڼو ولسوالیو کې دي که نه خوست کې دي؟ تراب صاحب خو په خپل ژوند باندې کله پاکستان کې د هجرت په وخت کې پاکستان کې و، د پېښور نه بیا سعدې ته لاړو، سعدې نه بیا لاړم خوست، خلکو ځان سره په بدرګه واړولو خوست ته. ډېر ښه.
نو په هغه وخت کې هم دی په خوست کې و، فلحال هم بچیان یې په خوست کې دي، هملته خپل کاروبار زندګي هملته ده. نو بالکل. او د تراب صاحب د ودونو په اړه هم که دوستانو ته یو څه معلومات ورکړئ، ځکه ډېری دوستان وایي چې هغوی فکر کوم 3 ودونه کړي دي. بله 3 ودونه یې کړي وو. نو تراب صاحب خو یوه ورته د مشر ورور نه کونډه پاتې وه. دویم واده یې بیا جلال آباد کې خلک اوسېږي، جلال آباد کې وکړي، هغه هم په حق ورسته هغه مېرمنه. نو درېیم واده چې و بیا په کږې بازار کې وکړي. ډېر ښه. هغه مېرمن یې اوس هم ژوندی دی، یو زوی لري د هغې نه. اوس خو بچیان یې الحمدلله. بچیان یې په کوم کاروبارونو باندې بوخت دي؟ مشر زوی وظیفه لري فلحاله په دولت کې. هغه دویم زوی چې دی سږ پوهنتون نه فارغ شو. ډېر ښه. درېیم زوی یې سږ پوهنتون ته داخل شوی دی. پوهنتون فکر کوم اقتصاد څانګه کې دی، که څنګه کې داسې څه درس وایي. د شاعرۍ الهام په کوم اولاد کې لیدل کېږي که نه؟ تېره وو تقریبا دغه مشر زوی شفیق الحق په نامه چې دی یو څه اندازه تکړه دی، ګزاره کوي. ډېر ښه. ستاسو کورنی تخلص څه شی دی؟ زما خپله رسول ځای ورته وایي. رسول ځای. رسول ځای. او څنګه مطیع الله تراب تخلص وکړه؟ نو تراب خو د هغه د شعر و شاعري نه وروسته دغه خپل هغه استادان د هغه ملګرو ورته دغه د خپله غوښتنه هم دا وه چې دا تخلص هغه ځان ته په خپله خوښه وي. ډېره زیاته مننه د هغه د معلوماتو څخه چې موږ سره هم شریک کړو. موږ هم راغلو وغوښتو چې د تراب صاحب د دغه ټاټوبي ځای څخه تر دا چې ژوند کړی دی او بیا چې دا وفات کېږي یو خپرونه برابر کړو دوستانو لپاره. تاسو راتګ له ډېره زیاته مننه او خوشحاله ده که درمل شي. کور ودان ژوندی اوسئ. قدرمنه دوستانو بیا هم ستړي مه شئ. لکه څرنګه چې تاسې پیژنئ یو ځل مخکې هم د ښاغلی مدیر صاحب سره ما خپرونه کړې وه، خو بیا هم یو ځل بیا را سره د لارې مل د مطیع الله تراب صاحب تر مقبرې پورې زموږ د لارې رهنمایي کوونکی ښاغلی مدیر صاحب ولي محمد بارکزی دی. مدیر صاحب ستړی مه شي. خیر اوسې، خوشحاله اوسې. تا راتګ نه ډېره مننه. زموږ پلارني ټاټوبي ته د تراب پلارني ټاټوبي ته په خیر راغلی. الله قدمونه په خپل در باندې قبول او منظور کړه. دغه قرباني چې د دې په خاطر تاسې هر وخت ورکوئ، ډېره زیاته مننه درنه کوو. هیله کوم جناب مدیر صاحب تاسو هغه کره او دقیق خبره وکړئ چې چیرته یو فلحال موږ نه په الفاظو کې سهوه ونه شي. موږ تقریبا چې داسې ښه فلسفي راواخلو د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ د کوزبیار د قریې مربوط د کالخیلو په کلي کې فلحاله د کوڅو کې روان یو. د تراب د کور نه تقریبا یو 100 متره وړاندې راغلي یو او د هغه د مقبرې پلو مرکت نیولی. دا شاوخوا منطقه پټي او ځایان چې ښکاري دا د تراب پلارنی ټاټوبی دی او د موږ کلیوال دی او دغه سره شریک ځای کې سره ژوند هم کړی دی او اوس موږ فلحاله دلته یو. هغه د الله پاک وبخي، هغه خدای پاماني د ژوند سره کړی. ډېره زیاته مننه جناب مدیر صاحب. بیا د مې ونه وځي چې ډېره زیاته مننه چې خپل وخت به موږ ته راکړه. الله پاک دې تاسو اجر درکړي. ډېره زیاته مننه. دا د ژوند یو مسؤلیت دی چې په هره برخه کې به سره نظریات شریکوو او موږ د دغې خبرې ارمانجن یو. داسې څوک چې مړه غږونه را ژوندي کړي، هغه قوارې چې د موږ نه مخ نه پناه شوي دي خلکو ته بیا ور په یاد کړي. نو مننه کوو، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه جناب مدیر صاحب. هغه څه چې ستاسو د ښاغلی مطیع الله تراب صاحب د ژوند په اړه دی ستاسې په زړه کې او هغه پنهان دی او تاسې تر اوسه پورې نه دي ویلی، هغه به څه به اوسي؟ نو دلته خو قسم قسم خاطرات د د موږ سره دي. یو د ده د هغه ماشومتوب خاطرات چې تقریبا د موږ همزولی و. هغه هر وخت د سړي په زړه کې که کله هغه خپل ماشومتوب را یاد کړي نو د موږ سره په څنګ کې د تراب هغه سترګې د موږ نه پټېږي. هغه مینه او د هغه کاراکتر د انډیوالۍ نو هغه یوه مسله ده. دوهمه موضوع دا ده چې د ده د ځوانۍ او د شاعرۍ دنیا ته راوتل او بیا په پښتونخوا کې په عامو پښتنو باندې غږېدل او هغه ټکو ته اشارې کول چې هغه ډېرو خلکو هغې پلو فکر نه و کړی. البته د ده هغه ځیرکتیا، د ده د شعر هغه انداز، هغه ادبي جوړښت، هغه کاراکتر، ناز و ادا، دغه ټول شیان موږ ته هره لحظه را یادېږي او دا د هغه برکت دی چې هره لحظه یې موږ ځان سره په دعاګانو کې حسابوو. بالکل همداسې ده جناب مدیر صاحب. واقعا داسې خبرې مې وکړې چې
هغه زړه احساس کوي او یو درد پکې پروت دی. جناب مدیر صاحب، د تراب صاحب په ژوند کې څه پنهان و چې هغه خپله به هم نه ویلی او تاسو ته معلوم وي؟ اصلا د ژوند هغه برخې چې هر انسان یې ځان سره په طبیعت کې لري، نو ډېر شیان یو انسان ځان سره پټ ساتلی شي، خو د هغه د حرکتونو نه، د هغه د ژبې د انداز نه سړی بیا پوهېږي چې یاره د ده د زړه تګلاره دا وه. نو هغه څه چې ده د ځان سره پټ ساتلي وو او بیا یې په طبیعي رنګ کې خلکو ته ښودلي وو، هغه د وطن سره مینه ده، هغه د دین سره مینه ده، هغه د پښتنو د لیکې سره مینه ده، هغه د پښتنو په ځورېدلو باندې ځورېدل دي، هغه د پښتنو په هسکولو باندې افتخار کول دي. دا شیان د ده په هغه شعر و شاعرۍ او خبرو کې ډېر رالود شوي دي او ډېر عالمه طبقه په دې مسایلو باندې پوهېږي چې واقعا چې دا یو فلسفي، حماسي او د داسې رنګ شاعر و چې په دغه شکل باندې ډېر خلک نشي جوړېدلی. بلکل همداسې ده. آیا جناب مدیر صاحب په راتلونکي کې یا په اوس مهال که افغانستان د ښاغلی مطیع الله تراب صاحب په شان یو شاعر به پیدا کړي یا هغه خالیګاه به یې ډک شي یا نه؟ نو که سړی په دې خبره باندې بیخي کلک شي چې یاره د ده په انداز باندې به شاعر پیدا نه کړی شي، نو د ده په کورنۍ کې څه واړه ماشومان دي چې یا بله ورځ د ده په مقبره باندې د خوستي ځوانانو مخکې یو ماډل شعر وویلې چې موږ ته د تراب د شعر هغه انداز او هر څه بېرته را یاد کړه. خو په بله برخه کې که سړی فکر وکړي، الهي استعداد دی چې خاصو خلکو ته ورکړ شوی، کوم الهي استعداد چې الله پاک ده ته ورکړی و، د ده په شعر کې د ده په خپله خوله ویلو کې چې کوم خوند و، دا بیا بل څوک نشي هغسې کولی. نو هر څومره که د ده دا خلا ډکه شي بیا هم دا تشه ده. همداسې ده مدیر صاحب. په دغه تیرو کلونو کې تراب صاحب دغه خپل پلارنی ټاټوبې ته به راته یا نه؟ نو اصلا د ده راتګ خو دلته کېدو خو په ډېر زیات انداز نه، په کم اندازه دلته راتلو، چې هغه څه مصروفیتونه د ده د خپل شخصي ژوندانه وه او بعضې ملحوظاتو په وجه باندې چې په دې وطن کې بعضې بحرانونه وه، تګ و راتګ ډېر امنیتونه پکې نه وه. نو کله چې زمینه ورته برابره شوې، نو د مړي ژوندي ته راغلی، دلته د خلکو د روغې رنځور پوښتنه کړې، د خپل وطن د دې کوڅو نه یو ځل بیا خوند اخیستی، ځکه په ده په خپل شعرونو کې دا د خپل کوڅو ګرد و غبارو، د ماشومانو نیم ژوبله څپلکې او نیم ژوند دا ډېر یاد کړی دی. نو دا که سړی ووایي چې ده د وطن سره څومره مینه لرله، نو که د شعرونه سړی مطالعه کړي خپله پوهېږي چې دا واقعا د دې وطن ته ډېر وفادار سړی پاتې شوی. همداسې ده مدیر صاحب. شخصي تماس به مو ورسره نیوکله یا نه؟ ولې نه، د دغې تر څنګ چې موږ او دوی په دې محله کې سره شریک ژوند لرلو، د هغې تر څنګ ما ورسره یو شخصي ملګرتوب لرلو. نو هغه ملګرتوب کې هم یو حق یو په بل باندې دا کیدی شي چې سړی به سره شخصي ډېرې رابطې ولري. نو دا تلیفوني تماس هم سره ډېر کړی، د مړي ژوندي په بعضې مسایلو هم سره نظریات شریک کړي دي. نو په هغه نږدې هم که سره ډېر ځل نه دي کتلي، نو په هغه خوږو ترخو سره د تلیفون په ذریعه باندې هم سره د زړه خواله کړي دي. بلکل مدیر صاحب محترم، تاسو په خپل خبرو کې مخکې یادونه وکړه چې ستاسو تقریبا همزولی و، نو تاسو سره به یې چې کله تماس نیو یا زنګ به یې تاسو ته وهه، کومه قصې به یې تاسو سره ډېر کو؟ اصلا خو د ده د تماس برخه دا چې د پوښتنو برخه به خلاصه شوه، نو ګیله به په دې کې دا وه چې تاسې د ما د څنګ ملګري باید د تاسو سره د موږ ټول عمر بنډار ته ځئ، چېرته چې زه یم باید تاسو یې، چېرته چې تاسې یې هلته باید زه یم. نو دا چې د دنیا هغه مشکلات دي یا د ژوند کمزوریانې دي، اقتصادي برخې دي، موږ او تاسې سره لرې کړي یو، نو باید د ژوند په دې اوږده مزل کې یوه برخه داسې برابره کړو چې موږ او تاسې سره هغه شریک بنډارونه وکړو. او هغه دا چې په آخر ځل دلته راغلی وم، ما نه کلکه وعده په دې واخیسته چې ته به ما ته یو 15 ورځې مسلسل وخت راکړه چې ما ورته یو شریک چکر ووهو. نو دا چې د موږ مکتب او رسمیات او بعضې مشکلاتو، نو ما ورته وعده ورکړه، خو په هغه وخت کې ورسره لا نه ړم. هغه د همدغې معنا وه چې موږ به دغه خبرې سره شریکولې چې باید سره بنډارونه تازه وي، ځکه کوچانو یو متل دی چې دا څټه چې ده دا په ملګرو باندې اوړي که نه، نو دغه ټول بنډارونه په ملګرو باندې تازه کېږي، او یو د شعر خوند وي، یو د هغه دوستانو د راټولولو خوند وي. یعنې په ټوله کې چې خبره راټوله کړو، دا
داسې یو اجتماعي شخص و چې د کوشش کوو چې د اجتماع ټول عمر سره منسجمه وساتي او د ملګرتوب او د انډیوالۍ ترڅنګ نو رابطې باید زیاتې شي او کمې یې نه کړي. ډیره زیاته مننه مدیر صاحب، مخکې به لاړ شو، نورې خبرې او پوښتنې به په د لارې په اوږدو کې به یې وکړو. صحیح شه، ډېره مننه. خیر. قدرمنو دوستانو، موږ هم ورو ورو د ښاغلی مطیع الله تراب صاحب مقبرې ته ورسېدلو او د لارې په اوږدو کې د ښاغلی مدیر صاحب سره ډېرې قصې وکړلې، خو یوه خبره چې مدیر صاحب ته هم ګیله ده او ما ته هم ګیله ده، هغه به مدیر صاحب ووایي چې دغه د لارې په اړه یې ده. اصلا خو دغه کوم ځای چې تاسې په خپلو سترګو باندې ګورئ، په طبیعي شکل چې په کوم شکل باندې جوړ شوی دا غرایزه منطقه ده او غونډۍ دي او کانډې کپرې لري. د دې د جوړښت لپاره ضرورتونه دي، نو البته نور ټول مسایل برابر دي، خو لږ په مالي لګښت باندې موږ ځکه ډیل پاتې شوي یو چې هغه د مالي لګښت امکانات یې موږ سره تر اوسه نه دي برابر شوي که نه. نو کومه مقبره چې رغول شوې ده اوس به انشاءالله تاسې په خپله وګورئ چې هغه د خوست ځوانانو په خپلو مالي لګښتونو په خپلو امکاناتو باندې جوړه کړې. حتی چې د خوستي ځوانانو پیغام پکې دا و چې د خوست کې داسې کسانو په دې کې برخه اخیستې چې هغوی په بازار کې جوار خرڅول، ګني یې خرڅول. یعنی دا داسې کار دی چې دا د ټول ملت لپاره یو شریکه مسله ده او د ملت شریکه هستي ده. نو هر څوک په دغه لاره کې مالي لګښتو کې ځان ستړی کړي، دا ستړیا نه ده بلکې دا یو خدمت دی او دا یو ملاتړ دی. او بالکل د خپلو هیوادوالو لپاره ځکه ډیری دوستان د مقبرې لیدلو ته راځي، دعا دپاره راځي، نو هغوی له ستونزو سره مخ کیږي. مدیر صاحب محترم، دغلته چې راځئ دغه ځای ګورئ، په زړه کې م څه شی ګرځي؟ نو په دې زړه کې دوه برخې ګرځي. یوه برخه دا چې سړی احساس دې کوي چې هغه خلا چې تشه شوې نو په دې باندې سړی مایوسه کیږي. بله برخه باندې سړی لږ اطمیناني کیږي چې یاره انسان خامخا په دې دنیا کې ژوندی دی، دا ژوند موقت دی. همداسې ده بالکل. نو چا چې په ژوند کې خپل رسالت سرته ورسوه، چا چې په ژوند کې خپله وظیفه سرته ورسوله، نو هغه خلکو ته افتخارات پرېږدي. نو دغه برخه چې دلته خلک راځي نو د خلکو دپاره د هماهنګۍ یوه لاره جوړه کړه. دلته هغه پټ غږونه را ژوندي شوه، دلته خلکو سره نظریات شریک کړه. دغه ساحه چې د خلکو د سترګو نه پټه پاتې شوې وه دا خلکو ته ښکاره شوه. خلک په دې وپوهېدو چې د کوم ځای اوسېدونکی دی، د کوم ځای نه راجګ شوی دی او تر کومو هسکو پورې لاړو. نو دې کې دواړه برخې شته دی. نو همداسې ده. جناب مدیر صاحب، ملک صاحب هم موږ ته او زموږ لیدونکو ته معرفي کوي او بیا ملک صاحب هم یو څو خبرې به ولري. نو دا چې موږ د هغې ځای نه شریک مزل هم کولو او په دغې برخه کې هم سره نظریات شریک کړه. نو زموږ ملګری ملک لال زمان بارکزی دی چې زموږ د کاکا زوی هم دی، د دغې کلي مشري کوي. ډېر ښه. نو دا د موږ سره راملګری دی، د موږ خبرې هم سره واورېدې. نو ده نه هم هیله کوو چې دا خپل نظر شریک کړي موږ سره. ملک صاحب څنګه هستې؟ صحت هم ښه دی؟ الحمدلله خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. تاسې خو زموږ پوښتنې زموږ ځوابونه د لارې په اوږدو کې واورېدل، ستاسې نظر څه شی دی؟ بس زموږ نظر دا دی مدیر صاحب و او دا هر څه درته ووایي، نور به موږ څه ووایو؟ دا نامشر دی او د ډېرې خبرې درته وکړې، ټول هغه حقیقت تاسو څرګند کړل. همداسې ده. خو تاسې د ښاغلی تراب صاحب په اړه څه ویل غواړئ؟ تراب صاحب دې الله وبخي، تراب صاحب چې دی ډېر یو پاک او یو سپېڅلی یو حق پرسته انسان و، بلکې د موږ د ننګرهار خوږیاړو کوچبیار نه بلکې ټول افغانستان دپاره پښتونخوا دپاره یو ویاړ و. همداسې ده. ملک صاحب، هېوادوالو ته څه پیغام لرئ؟ هېوادوالو ته دا پیغام لرم چې تراب صاحب چې دی د تراب صاحب دغه کوم وارثین چې پاتې دي او یتیمان دي دغو چې دی ونازوي او دو چې دی تشویق کړي چې تراب صاحب ځای ونیسي. ډېره زیاته مننه ملک صاحب، کور دې ودان. مننه، خوشحاله اوسئ. مدیر صاحب محترم، دننه به ورشو او د مقبرې څخه به لیدنه به وکړو.
خپل هدف ته ورسېدل او د ښاغلی مطیع الله تراب صاحب مقبره ده په سر کې مو ورته دعا وکړله. مدیر صاحب محترم، دغه لګښت د خوست ځوانانو اخیستې په خپل غاړه؟ البته دغه کومې مقبرې ته چې موږ او تاسې راټول شوي د تراب صاحب مقبره ده او شاوخوا ټول فرهنګي ځوانان د موږ او تاسې نه په غیر مخکې هم دلته راغلي وو او اوس هم شتون لري، نو باید په دې یادونه وکړو چې د خوست ځوانانو خپل مالي لګښت په دغه مقبره باندې سر ته رسولی. دا د هغوی په مالي لګښت د هغوی په امکاناتو باندې جوړ شوی، حتی چې د مقبرې افتتاح یې کوله چې تقریبا یو هفته مخکې د خوست نه یو 50 کسه ځوانان هم راغلي وو. په همدغه ځای کې د مشاعرې یو سیستم هم وکړي او په دغه برخه کې سره نظریات شریک کړه، خو یوه غوښتنه یې د خوږیاڼو نه وکړه او وایي په عامه سطحه د افغانستان د خلکو لپاره یو پیغام پرېښودو چې موږ او تاسې باید په کابل کې یوه ټولنه جوړه کړو. هغه ټولنه کې د دغې مقبرې پاتې کارونه چې دلته باید موږ یو کتابخانه ولرو، دلته باید یو د ناستې ځای ولرو، د دې باید هغه ټول منار پوره شي، دې ته زینه راجګه کړو، لاره جوړه کړو. دا د موږ او تاسې ټول ملت مسؤلیت دی. نو د خوست خلک خپل رغنده کومک بیا هم کوي، بیا هم په ټولو ځوانانو د افغانستان په خلکو باندې یو غږ وکړي. نو هغوی نه موږ مننه کوو. دا اوس چې کوم ملګري دلته راغلي دي ټولو نه مننه کوو. کور ودان خوشحاله اوسېږئ. نو دا یو شریک ځای دی او د تراب د شاعرۍ او د هغه هڅو نه یو داسې یو ثبوت پیدا شو چې دلته یې موږ او تاسې ترمنځ د هماهنګۍ یوه زمینه برابره کړه، ځکه دومره خلکو سره بلد شو، دومره خلک دې ځای ته راغله، د منطقې سره بلد شو چې هغه بیخي چا په دغه حالاتو کې فکر هم نه کولو. نو دا هم د تراب صاحب یوه خاصه مینه وه چې د په خپله شعر و شاعرۍ کې د وطن ته په میراث باندې پرېښوده. ډېره زیاته مننه جناب مدیر صاحب، ډېره زیاته مننه تاسو له چې خپل قیمتي وخت مو راکړ. نو خدای هم خوشحاله لره. ډېره زیاته مننه د تا نه او د تا د ملګرو نه چې د دغې پروګرام دپاره یې خپل هغه قیمتي وخت هم په خپل تقسیم اوقات کې ځای په ځای کې او دغه ساحې ته راغلی او د نږدې نه هم د ده پلارنی ځای وکتو، دا مقبره مو وکتله. ډېره زیاته مننه، خوشحاله عزت لره کور ودان. تاسې یو دوه ځوانان ما ته را په ګوته کړل چې د ښاغلی مطیع الله تراب صاحب نظمونه به مونږ او تاسو ته ووایو. نو که هغه مونږ ته په معرفت کې راورسېده دغه نظم به مونږ او تاسو ته ووایو. همدا چې بازخانه وای بېبازه نه وي که نه، نو د دوی د کور یو دوه واړه ماشومان چې دلته به اوس راشي او په خپل هغه انداز باندې چې دا د شعر شکل څه خل وایي تاسې بیا په خپلو سترګو باندې وګورئ. راشه بچه دلته ودرېږئ. ډېره زیاته مننه. نو دا د تراب صاحب د کورنۍ شوم چې د تراب صاحب د مقبرې څنګ ته ولاړ دی او تاسې ته اوس په خپله هغه نرمه ژبه په خپله فصیحه ژبه باندې شعر وایي. دا د هماغې بازخانې د کورنۍ نه یو باز دی. تاسې بیا په خپله باندې وګورئ او هیله من یو چې انشاءالله بازخانه به بېبازه نه وي. ډېره زیاته مننه مدیر صاحب، کور ودان. زه عدنان ترابزی د تراب صاحب لمسی، زه به تاسو ته د هغه د خولې څو بیتونه وړاندې کړم. د ننګ او جنګ سره دې مینه کړې، داسې ملنګ سره دې مینه کړې چې څادر نه لري، زولۍ نه لري، په سر خولۍ په خپو څپلۍ نه لري. داسې ملنګ نه یم چې څښاک غواړمه، داسې ملنګ نه یم چې څښاک غواړمه. زه نه زکات او نه خیرات غواړمه، په لمر خاته که په زوال ورانه ده، خوله یا په مرګ یا په سوال ورانه ده. د تراب د مرګ وصیت په غار واوره، د دې کلي یو ښاریو پوښتنه وکړه، د اټک د سیند پر غاړه غاړه ولاړ سه، د خټک یوسفزو پوښتنه وکړه، په کلار مې یوسه ثوابۍ ته د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه، جنازه مې ملکړ په سوکو کېږده، د مند او باجمړو پوښتنه وکړه، او په مزه مزه مې کوش کاش نغر ته په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه. ځه خلیل او داودزي په ما خبر کا، د ادم او د درخو پوښتنه وکړه، پېښور د رګو هار درنه هېر نشي، پېښور د رګو هار درنه هېر نشي، د هنګو د دعاوو پوښتنه وکړه، او د پکتیا ټول قومو ته لاس اوچت کړه، د منګلو د ځاځو پوښتنه وکړه، د تورا په تورو غرونو به راواوړي، د تیرا په تورو غرونو به راواوړي، د خیبر د اپرېدو پوښتنه وکړه، د خاطرو به خاطر وکړي، د خاطرو به خاطر وکړي، د حمزه د تاتړو پوښتنه وکړه، د شلمان په جګو سکو سلام وایه، په شلمان کې د تپو پوښتنه وکړه، هزارینه وباسول نه چې ورتېر شي، په ډاګو کې د خیمو پوښتنه وکړه، نارنج ګل مې د پټکي اروایل کې کېږده، په نګرار کې د باغو پوښتنه وکړه، او د ملنګ یو څو اشعار به چاته یاد وي، اخوا دیخوا د بانډو پوښتنه وکړه، د کونړ په سردرو جرګه جرګه شه، د کونړ په سردرو جرګه جرګه شه، د بهسود او ډرونټو پوښتنه وکړه، په
په لغمان کې مې مهترلام بابا زیارت دی مازدیګر د تیرګړو پوښتنه وکړه سرچهي په چرګان درنهي نشي سرچهي په چرګان درنهي نشي چپلیار کې د ډاګو پوښتنه وکړه د کپن پټکې مې کوږ په سر راکېږده بیا ورځه د خوږیاړو پوښتنه وکړه د کپن پټکې مې کوږ په سر راکېږده بیا ورځه د خوږیاړو پوښتنه وکړه د تیرا په د تورغر او د سروت په لویه لاره د نري نري برجو پوښتنه وکړه وطنۍ شنه لوپټه په ما خوره کړه د سرګړي د وښو پوښتنه وکړه توقف مې جنازې دپاره واخله دواړه غاړې د مرچو پوښتنه وکړه تر هغو مې خړو خاورو کې لیټ نه کړی د پرېوتو دیوالو پوښتنه وکړئ په ما خاورې کړی انبار چې ډز وانه وړم په مزار مې د ډیو پوښتنه وکړئ په مزار مې د ډیو ډېر ښه ماشاءالله ماشاءالله راځي د مطیع الله د ارهواد مطیع الله صاحب لمسی یم زه به تاسو د هغې یو نظم ډالۍ کوم وایي چې په بندیاتۍ چې څوک راغلي سر یې نه دی وړی په بندیاتۍ چې څوک راغلي سر یې نه دی وړی دنګو ځوانو دنګو سرونو دلته خپ خوړلې او په دې زانګو کې بدرتي داسې لقب پروت دی چې روغ تلوني چې خامخا ماشي لړم خوړلې او موږ غریب یو خو د چا برن کتو ته ټیټ نه ګورو موږ غریب یو خو د چا برن کتو ته ټیټ نه ګورو هر یو ګستاخ ته مو د سر سترګې تلي تېخي د همت دنګې منارې مو تر اوبو ټیټې دي او هرې بلې ته د سرونو په پوړې پیښو خلک زموږ د تندو کرښو ته ښه نه ګوري خو خلک زموږ د تندو کرښو ته ښه نه ګوري خو دومره بد نه یو دا مخونه مو غربت تور کړي او که د انصاف ترازو ولګېد او ټول شروع شو که د انصاف ترازو ولګېد او ټول شروع شو دا به ثابته سي چې موږ منفسر خلک یو څو ځل مو خلکو د تنقید په نوم ګریوان شکولی څو ځل مو خلکو د تنقید په نوم ګریوان شکولی ورداشت کوی شو موږ ته خدای ارتې سینې راکړي که اجازت وي د هم دوه درې تنخیزه لرم امید کوم د تندو کرښې مو غونجې نه شي دا د شرابو بوتل باندې د چا مهر دی بند یې کړی دا هم انساني تخفیف ته زیان رسوي دا د شرابو بوتل باندې د چا مهر دی بند یې کړی دا هم انساني تخفیف ته زیان رسوي او زه د مذهب په ارتباط باندې خبره نه کوم دا اثبات شوي چې زنانه مرضونه جوړ شو او که چا د خپلو وایټمي پټیو پلان خنثی کړ موږ حاضر یو چې ټوپک ورته په ځمکه کېږدو او اوس د همت د منارو سیوري ته ډډه یو چې توکل په خدای چې زموږ وینې به رنګ کله راوړي اوس د همت د منارو سیوري ته ډډه یو چې توکل په خدای چې زموږ وینې به رنګ کله راوړي خپله به دوه توکه شي وبچوي رڼا به راکړي موږ سهار په نښه کړي د سپېدو لمنې که په تپه تیاره کې د بلال غږونه اورو نورې به کونډې شي که خیر وي د تیارو لمنې نورې به کونډې شي که خیر وي د تیارو لمنې له تودو مننه د دواړو په استعدادونو کې د برکت واچوي او د دوی څخه ډېره زیاته مننه په کل کې د ټولو ځوانانو څخه چې دلته راغلی دی او د ښاغلی مطیع الله تراب صاحب د مقبرې څخه لیدنه وکړله او دې ته یې دعا وکړله الله دې ده ته جنت فردوس په نصیب کړي نو تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو دوستانو دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې د ښاغلی مطیع الله تراب صاحب د مقبرې څخه هم لیدنه وکړه او د ده د پلارنۍ ټاټوبې څخه تر بلې خپرونې پورې چې زه محمد ذکي حکیمي د کلرس آف افغانستان د یوټیوب چینل څخه ستاسې حضور ته راځم تاسو په لوی رب سپارم الله مل شه هیره مو نشي چې زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ والسلام